ملي عواید د یو هیواد اقتصادي بقا او پرمختګ کې رغنده رول لري او د یوې هرخیزې بودیجې د رامنځته کولو بنسټ ګڼل کیږي. د ملي عوایدو رڼه راټولونه او دولت خزانې ته په سمه توګه سپارنه نظام د بقا یو اساس دی. د نن موضوع مو د هیواد په عوایدو راڅرخي. په دې تړاو د عوایدو د حقوقي خدمتونو له رئیس ښاغلي ندا محمد صدیقي سره مرکه لرو. صدیقي صاحب سلامونه، ستړي مه شئ. مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. ستاسو څخه مننه الله تاسو هم روغ جوړ ولرئ چې تاسو رالاست او زموږ غږ ثبتوي او تر ملګرو پورې رسوي. مننه صدیقي صاحب. راځم لومړۍ پوښتنې ته. تاسو د عوایدو عمومي ریاست لپاره څه ډول خدمات وړاندې کوئ؟ مننه زاهد صاحب، الله تاسو د خیر درکړي. د عوایدو د حقوقي خدمتونو ریاست دا د عوایدو د عمومي ریاست لپاره یو حمایوي ریاست دی. په دې معنا سره چې لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي حقوقي خدمتونه وړاندې کوي د عوایدو ټولو برخو ته. که هغه د عوایدو داخلي ادارې دي لکه خپله د عوایدو عمومي ریاست یا اړوند ریاستونه یا په ولایاتو کې مستوفیتونه دي او یا په مجموع کې مالیه ورکوونکي دي، هغه که انفرادي اشخاص دي، که حکومي اشخاص یا شرکتونه دي یا کمپنۍ دي، دې ټولو ته حقوقي خدمات وړاندې کوي. حقوقي خدمات په دې معنا سره چې د مالیاتو په برخه کې هغه د قوانینو په برخه کې، که قوانین دي، که طرز العملونه دي، که راهنمودونه دي، یا په مجموع کې د مالیاتو په برخه کې چې کومې ستونزې او کوم مشکلات یا مالیاتي ادارو ته راجع کیږي، پیدا کیږي او یا هم مالیه ورکوونکو ته پیدا کیږي، نو بیا دوی زموږ څخه غوښتنه کوي د قوانینو د وضاحت او د تفسیر په اړه باندې. بیا موږ د قوانینو هم طرز العملونو یعنی په مجموع کې تقنیني اسنادو ته په کتو سره دوی ته وضاحت وړاندې کوو. ډېر ځله دا وضاحتونه په کتبي شکل سره وي، هغه که مالیاتي ادارې وي مکتوبي موضوعات دي، مکتوب راځي مکتوب ځي، او که داسې وي چې مالیه ورکوونکي وي هغه که انفرادي اشخاص دي، که شرکتونه دي، او بیا دوی خپل عرایض راوړي او یا خپل هم مکتوبونه راوړي، بیا موږ دوی ته وضاحتونه ورکوو. په مجموع کې دغه د تقنیني برخې خدمتونه زموږ د دې ریاست څخه وړاندې کیږي. مننه. راځم بلې پوښتنې ته. د اسلامي امارت له واکمنېدو راوروسته د مالیاتي پالیسۍ د توسعې د پراختیا په برخه کې مو کوم ګامونه اخیستي دي؟ زاهد صاحب، د اسلامي امارت تر حاکمیت وروسته پرله پسې موږ ته د مشرانو هدایات او د کابینې مصوبې پریکړې را رسېدلي دي، بالخصوص 4مه مصوبه، همدارنګه 9مه مصوبه تکرارا، چې د نافذه قوانینو د بیا کتنې غوښتنه یې کړې ده د ټولو اداراتو څخه، چې په هغه کې د مالیې وزارت هم یو اداره ده او مالیاتي قوانین هم د دې قوانینو یو اړخ دی. د مشرانو د دې هدایت سره سم موږ د عوایدو د عمومي رئیس په وړاندیز باندې یوه کمیټه جوړه کړله چې په دې کمیټه کې د عوایدو د برخې مختلف متخصصین ملګري، مسلکي کسان، دیني علما کرام په دې کمیټه کې داخل کړله، د دې لپاره چې موږ د قوانینو، طرز العملونو، همداسې راهنمودونو یا په مجموع کې ټول هغه تقنیني اسناد چې د عوایدو په برخه کې یا د مالیاتو په برخه کې موږ ورڅخه استفاده کوو، له سره وګورو. د دې لپاره موږ 3 معیاره کېښوله. لومړی معیار دا چې په 4مه مصوبه کې د کابینې له طرفه څخه هدایت شوی دی چې ټول قوانین باید د اسلامي شریعت سره مطابقت ولري. نو په دې اساس باندې موږ لومړی په کمیټه کې دا معیار وضع کړي د دې مصوبې د هدایت په اساس چې زموږ ټول مالیاتي قوانین باید د اسلامي شریعت سره مطابقت ولري 100% کې. بل هدایت د کابینې د 9مې مصوبې په اساس باندې چې ټولو تاجرانو او ټولو صنعتکارانو ته باید ممکنه سهولتونه ایجاد سي. د دې لپاره چې موږ هم وکولای سو په مالیاتي برخه کې ممکنه سهولتونه ایجاد کو، نو دا قوانین د دې سهولتونو له اړخ څخه هم تر نظر تیرو چې موږ وکولای سو ممکنه سهولتونه و دې تجارانو ته په مالیاتي برخه کې وړاندې کړای سو. او بل دا چې په همدې مصوبه کې د دې یادونه هم سوې ده چې باید سخت اداري پروسیجر یا په اصطلاح سره سختي اداري اجرات چې هغه خپله د دې لامل کېږي چې کارونه وځنډي او یا هم اداري فساد ته لاره هواره کړي. زموږ په مالیاتي قوانینو کې دغه سخت اداري پروسیجر له منځه یوسو
چې لله الحمد تر دې حده پورې تر دې وخته زموږ یو قانون پر عایداتو باندې د مالیاتو قانون لله الحمد تقریبا کامل د کمیټې له طرفه کتل سوی دی. بل قانون چې د مالیاتي چارو د ادارې قانون دی دا هم په دوم قدم کې اوس کمیټې ته وړاندې کیږي. انشاءالله پر دې باندې به هم بحث وسي، کار به پر وسي، له دې درې معیارو سره به وکتل سي او ترڅنګ به تقریبا څو تعداد تقریبا تر 100 ته رسیږي، تر 100 کم طرز العملونه دي چې مخکې جوړ سوي وه او یا راهنمودونه دي چې مخکې جوړ سوي وه، موږ په کمیټه کې بیا وکتله او یا دا چې اوس مو نوي راهنمودونه جوړ کړله نو تقریبا دغه زموږ په دغه څو عمر کې هغه عمده کړنې دي د قوانینو د بیاکتنې په برخه کې. صدیقي صاحب مننه. راځم بلې پوښتنې ته، آیا ستاسې مشتریان یا مالیه ورکوونکي په حقوقي برخه کې کافي اطلاعات لري؟ زاهد صاحب ډېرې ښې پوښتنې ته دې اشاره وکړله. یقینا زموږ ملت او په مجموع کې زموږ مالیه ورکوونکي په حقوقي برخه کې بالخصوص د مالیاتو په برخه کې لکه څنګه چې توقع کېدله او یا څنګه چې تمه وه هغسې معلومات نه لري. ډېر ملګري دي حتی د خپلې مالیې څخه هم نه دي خبر، د خپلې مالیې له نورم څخه هم نه دي خبر چې دوی د مالیې نورم څنګه تعیین سوی دي یا دوی چې مالیات وړاندې کوي په کومه طریقه مالیات ورکوي یا د قانون د کمې مادې مطابق له دوی څخه مالیات اخیستل کیږي. نو په دې موضوعاتو پورې پوره وضاحت نه لري. که څه هم د عوایدو د لوی ریاست له طرفه څخه د عامه پوهاوي په برخه کې ډېر کارونه سوي دي. ټول طرز العملونه، ټول حقوقي اسناد که قوانین دي او که تعلیمات نامې دي د عوایدو د سایټ د لارې اعلان سوي دي. مهم موضوعات په مالیاتو کې چې مالیه ورکوونکي ډېرو سره لاس وګرېوان کیږي د بروشورو په شکل باندې، د راهنمودو د لارښودو په شکل باندې چاپ سوي دي، تر مالیه ورکوونکو پورې ورسېدلي دي او یا دا چې مالیه ورکوونکي مالیاتي ادارو ته راځي ورکول کیږي. او ځینې ویډیوګانې په ځینو خاصو مواردو کې د عوایدو د لوی ریاست له طرفه څخه ترتیب سوي دي او دا هم د مالیه ورکوونکو په اختیار کې ورکول سوي دي. او په کال کې موږ یو مالیاتي اونۍ لرو. په دې مالیاتي اونۍ کې هم ځینې پریزنټیشنونه آماده کیږي د مالیاتي ادارو له طرفه څخه مالیه ورکوونکو ته وړاندې کیږي. همداسې ځینې تعلیمي برنامې او پروګرامونه ورته ترتیبیږي. خو د دې سره سره بیا هم لکه څنګه چې توقع د مالیه ورکوونکي په دې برخه کې کافي معلومات نه لري. دایما په یو ډېر عادي برخه کې، په یو ډېر عادي موضوع کې زموږ حقوقي خدماتو ریاست ته رجوع کوي، راځي عریضې راوړي او یا هم ځینې نور په شفاهي ډول باندې هم کله کله د تلیفون د لارې یا د واتساپ د لارې پوښتنې کوي، ولې هغه ډېرې ابتدایي پوښتنې خو د دوی په هغه ډېرې ابتدایي موضوعاتو کې هم بند پاتې وي. نو په مجموع کې چې زموږ د توقع خلاف د مالیه ورکوونکو د عامه پوهاوي سطحه په دې حقوقي او تقنیني برخه کې او د مالیاتو په مجموع کې د مالیاتو په برخه کې ډېره کمه ده. موږ امید لرو چې په روان کال کې وکولی شو چې ډېر د عامه پوهاوي پروګرامونه هغه که د سیمینارو د لارې وي، هغه که د میډیا او رسنیو د لارې ترتیب کړو تر څو زموږ مالیه ورکوونکي په دې برخه کې د عامه پوهاوي سطحه رالوړه شي. مننه صدیقي صاحب. را بشم بلې پوښتنې ته، ستاسې له نظره څه شی د مالیې د ورکړې څخه د تېښتې لامل کیږي؟ زاهد صاحب دا یو ډېره عامه پوښتنه ده. د مالیې ورکړه بېلابېل عوامل لري. که موږ په تېر وخت کې وګورو بېلابېل عوامل وو چې مالیه ورکوونکي له مالیې څخه فرار کاوه، تېښته یې کوله او یا دا چې نه حاضرېدله چې کافي اندازه مالیه ورکړي. نو کېدای شي یو علت یې دا و چې سخت اداري پروسیجر په د مالیاتي ادارو کې موجود و چې هغه د دې سبب سوی و چې مالیه ورکوونکو زړه نه ښه کاوه چې مالیه پر وخت او په پوره اندازه ورکړي. او یا هم په ځینو حالاتو کې اقتصادي هم مسایل و او یا هم ځینې زموږ په قوانینو کې ځینې دروندوالی هم د دې سبب کېدی چې مالیه ورکوونکي زړه ښه نه کړي. او یا هم د په مالیاتي ادارو کې په مخکې وختونو کې د ځینو همکارانو له اړخه څخه د ځینو موضوعاتو یا د ځینو خنډونو ایجاد داسې بېلابېل مسایل کېدلی شي. خو لله الحمد د اسلامي امارت تر حاکمیت وروسته د موضوع برعکس سوې ده. ډېر داسې کسان چې په مخکې وختو کې مالیه نه ورکول، حتی په کلو یې هم نه ده ورکړې، اوس حاضر سوي دي، راځي او د خپلې مالیې تصفیه دوی په خپله خوښه کوي. د چې موږ غوښتنه وکړو دا بېله موضوع ده او دا چې دوی خپله راځي دا یو ډېر یو ښه نیک ګام دی.
طبیعي خبره ده چې ځینې کارونه دي یا ځینې خنډونه چې پخوا موجود وه هغه د اوسنیو مسؤلینو د اوسنیو همکارانو له طرفه له منځه تللي دي. پور ودان را بشم بلې پوښتنې ته مالیاتي جرایم څه دي او په تیرو کلونو کې معافیت څه ډول و؟ مالیاتي جریمې نو طبیعي خبره ده چې زموږ په قوانینو کې مالیاتي قوانینو کې ځینې معایدات پیش بیني سوي دي. که څوک مالیه پر خپل ټاکلي وخت نه ورکوي یا په مالیه کې کتمان کوي یا له مالیې څخه تېښته کوي د دې دپاره چې دا سړی بیرته عادي حالت ته راوګرځېږي او اطاعت پذیر سي اطاعت منونکی سي نو په مالیاتي قوانینو کې ځینې مالي جریمې ورته پیش بیني سوي دي چې هغه مالي جریمې د دې سبب کېدلی چې یو داسې څوک یا یو داسې شخص چې یا داسې مالیه ورکوونکی چې هغه اطاعت پذیر نه دی د دې په وسیله سره بیرته اطاعت پذیر سي بیرته خپل اطاعت د مالیاتي ادارو څخه وکړي خپله مالیه پر خپل وخت ورکړي او د معافیت په اړه باندې بیا هم زموږ د حقوقي خدماتو په ریاست کې موږ د معافیتونو یو امریت لرو چې هغه د معافیتونو مالیاتي معافیتونو موضوع دی او یا هم په راهنمودي قانون کې د مالیاتي جریمو مسائل دي. ځینې وخت ته په کتو سره ځینې مسائل او یا ځینې حالات ته په کتو سره به د مشرانو په اصطلاح سره غوښتنه دا وه چې ځینې موضوعات مالیه ورکوونکي ته معاف کړي نو د مشرانو د خاصې غوښتنې او د خاص ترحم په اساس باندې ځینې موضوعات معافیت کېدله. اوس مثلا په تیر کال کې موږ د اسد له 24 نیټې څخه بیا تر هود د میاشتې تر 29 نیټې پورې تقریبا ټول مالیاتي یا ټول مالي جریمې له هر قسم څخه چې به وي د مشرانو د هدایت په اساس باندې معاف سوي وي. نو دا هغه کله چې جریمې معاف کیږي دا معافیتونه ته د مالیاتي جرایمو معافیتونه ویل کیږي او دا هم په خاصو حالاتو کې او د مشرانو له طرفه معاف کیږي بلکې د دې صلاحیت زموږ تر هغه لوړ دي. صرف ځینې موضوعات دي چې په ځینې خاصو حالاتو کې ځینې موضوعات موږ پیشنهاد کوو او مشران د هغوی تایید ورکوي. ډیره مننه صدیقي صاحب. که په پای کې ولس ته څه پیغام لرئ نو مهرباني وکړئ. مننه زاهد صاحب. په خلاصه ډول باندې به داسې ووایم ولس ته چې لله الحمد یو اسلامي نظام الله تعالی موږ ته اقامه کړی دی او داسې یو نظام دی چې زموږ د ټولو د خوار غریب او هر د ټولنې د هر فرد غوښتنې او د هغوی ارزوګانې پکښې کې منل کیږي. د دغسې یو نظام مالی حمایه پر موږ لازمه ده د چې د دې نظام مالی حمایه باید موږ وکړو په هره برخه کې هغه که د مختلفو طریقو څخه وي. یوه طریقه یې دغه د مالیې پر وخت ورکړه ده. نو که چیرې زموږ ملت او زموږ ولس په مجموع کې ټول افغانان دا احساس ولري او دا احساس وکړي چې خپله مالیه د خپل ټاکلي نورم او خپل ټاکلي اصولو له مخې په ټاکلي وخت د دولت په حساب کې جمع کړي. نه یوازې دا چې دولت په مالي لحاظ باندې قوي سوی وي تقویه سوی به وي بلکې دولت به وکولی سي چې دغه د دوی د مالیې په وسیله سره دوی ته عامه خدمتونه وړاندې کړي دوی ته په صحي برخه کې خدمتونه وړاندې کړي په اصطلاح سره په تعلیمي برخه کې دوی ته خدمتونه وړاندې کړي. همدغه د دوی مالیه د دې ولس مالیه ده چې د دولت حساب ته راځي او د دولت له طریقې څخه بیرته پر عامه پروژو باندې پر عامه د ګټو پر ځایونو باندې مصرفیږي. نو هیله مو دا ده چې مالیه پر خپل وخت باندې پوره مالیه د دولت حساب ته جمع سي. د عوایدو د حقوقي خدمتونو رئیس ښاغلی نظام احمد صدیقي ډېره مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. کور ودان. خدای دې خیر درکړي. ستاسو څخه مننه. سلام علیکم.